سلامونه احترامات ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ یو ځل بیا د بلال ضیا افغان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دا ستاسې او د ګډې بازار موندنې ترمنځ یو له غوره ادرسون دی نو د لا غوره معلومات ترلاسه کولو لپاره همدا نن د سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ تر څو له نورو مخکې همدا تاسو ته معلومات در ورسیږي نن ورځ موږ او تاسې د تېرې ویډیو په تعقیب باندې په نویو معلوماتو غږیږو تیره ویډیو کې په دې وغږېدو چې څنګه کولی شو نیټورک مارکیټینګ ته لاړ شو د نیټورک مارکیټینګ یا ګډې بازار موندنې په تعریف وغږېدو د دې په ارزښت باندې وغږېدو او د دې صنعت د پرمختګ په اړه وغږېدو څومره خلک په دغه صنعت کې مصروف دي دا ټول معلومات به تاسو سره شریک کړل که تاسو غواړئ په پیلوزو معلوماتو باندې پوه شئ یا په لومړنیو معلوماتو پوه شئ نو لاندې کمنټ باکس کې همدا اوس د یوټیوب لینک باندې کلیک کړئ تاسو به وشئ کولی لومړني معلومات ترلاسه کړئ نن په دغه ویډیو کې موږ د تیرې ویډیو په تعقیب باندې په نورو ځینو موضوعاتو باندې غږیږو په تیرې ویډیو کې په دې وغږېدو چې کمپنیانې څنګه کار کوي محصولات څنګه کار کوي څنګه مخې ته ځي لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ نن سبا دنیا د ډیجیټل دور ته روانه ده نو اکثر کمپنیانې محصولات هم ډیجیټل ډول باندې پلوري یعنې ډیجیټل محصولات لري فزیکي موجود نه لري کله چې تاسې دغه بازار دغه محصول ته راځئ نو تاسې باید د کمپنۍ په اړه او هغه ټیم سره چې تاسې یو ځای کېږئ د هغې په اړه لا پوه اوسئ او په درېیمه برخه کې په راتلونکي ویډیو کې په دې باندې غږیږو چې باینري یونیلیور او میټرکس لیورونه څنګه دي او څنګه موږ او تاسې له هغه ګټه اخیستلی شو نو راځو اول دې ته تاسې مخکې له دې چې هغه معلومات چې موږ په تېره ویډیو کې خپاره کړي وو د هغې په کتلو باندې ډایرکټي مه ورځئ یو کمپنۍ مه شروع کوئ یو څو کمپنیانې لیست کړئ د دغه کمپنیانو شارټ لیست در سره واخلئ او بیا د هر یو په اړه ریسرچ وکړئ ځکه دا عین د نور بزنسونو غوندې دی چېرته چې تاسې غواړئ د راتلونکو څو کلونو لپاره یو غوره کیریر ځان ته جوړ کړئ غوره شخصیت ځان ته جوړ کړئ همداشان پیسې وګټئ او ورسره د ځان سره خواخوا کې د زرګونه میلیونونه انسانانو د ژوند د بدلون باعث وګرځئ دا ستاسې باور او ستاسې عقیدې باندې اړه لري چې څومره په نیټورک مارکیټینګ باندې باور او عقیده لرئ نو راځو په دې باندې کله چې تاسې کمپنیانې سلیکټ کوئ بالخصوص هغه کمپنیانې چې په فزیکي ډول محصولات نه لري یعنې په فارکس بازار کې کار کوي یا په ډیجیټل بازارونو کې فعالیت ترسره کوي فاینانشل مارکیټونو کې فعالیت ترسره کوي تر ټولو لومړی څیز چې تاسې باید د هغه په اړه پوه شئ د کمپنۍ مالک په اړه باید تاسې معلومات ولرئ د دغه کمپنۍ مالک څوک دی یا څو مالکین لري دوی په کومو کارونو بوخت دي څومره سابقه په دغه بزنس کې لري یعنی خلک به هم نوي راځي پیل به یې اخیستی وي بازار کې به سټارټ اخیستی وي مخې ته به زه غواړي کامیاب بشي ولې په یو څه باندې باید تاسې پوه اوسئ چې رسک ډېر زیات دی او دغه رسک کیدای شي ستاسې لپاره ډېر خطرناک تمام شي او په نیمه کې پاتې شي نو څومره چې تاسې د کمپنۍ د مالکینو په اړه او د هغوی سره د همکارانو په اړه معلومات پیدا کوئ تاسې به راحته وشئ کولی مخې ته لاړ شئ په دویم څه چې تاسې ډېر زیات باید پوه شئ د دغه کمپنۍ مالکین څومره د خپلو ټیم لیډرانو سره او یا همداشان څومره د کمپنۍ د نورو غړو سره کوم چې د کمپنۍ کارپوریټ نه دي هغه د کمپنۍ داخلي سیستم کې کار نه کوي کوم چې بازار موندنه کې کار کوي څومره د لاسرسي وړ دي څومره دوی سره اوسیږي څومره وخت تیری او څومره اسانه ده چې موږ دوی سره اړیکه ونیسو او مخکې ته لاړ شو نو په دغه ډول باندې تاسې کولی شئ وګورئ چې د کمپنۍ مالکین څومره میټینګونه برابروي څومره جلسې برابروي او څومره راحته دی د خلکو سره بالخصوص په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د فعالیتونه څنګه دي مخې ته ځي تاسې کولی شئ دا ټول در سره وڅارئ او مخې ته لاړ شئ بالخصوص په ډیجیټل مارکیټ کې تاسې په یو څه باید پوه شئ کله چې تاسې راځئ ګډې بازار موندنې ته او بیا بالخصوص په فاینانشل مارکیټ یا ډیجیټل مارکیټ کې یا مالی مارکیټ کې دغه تاسې باید یوازې په دې پوه نه شئ چې د کمپنۍ مالکین څوک دي په دې هم باید پوه شئ چې دغه د کمپنۍ په بازار کې وخت څومره دی تاسې که چېرته غواړئ یو غوره کمپنۍ پیدا کړئ یو څه چې باید ځان سره نوټ کړئ هغه دا چې تاسې باید په دې پوه اوسئ چې د دغه کمپنۍ فعالیت بازار کې له 1 کال تر 2 کلونو څخه زیات دی ولې دغه عمر باید وټاکل شي 2 دلایل دي لومړی که چېرته کمپنۍ صحیح کار کوي کمپنۍ صحیح فعالیت ترسره کوي نو کمپنۍ کولی شي 2 کاله 3 کاله مخې ته لاړ شي ولې که کمپنۍ سم کار نه ترسره کوي سم فعالیت نه ترسره کوي فقط د خلکو تیر باسلو ته کار کوي او ډیر بونس یا ډیره توزیع کوي نو په دویم کال باندې حتما له بازار څخه ځي او تاسې نور نشئ کولی له دغه محصول ګټه واخلئ یا نهایتا 1.5 کال 2 کاله په بازار کې پاتې کیږي دویم غوره والی دا دی چې تاسې به داسې اشخاص پکې پیدا کړئ کوم چې ښه ریزلټ ترې راغستی دی کوم چې ښه نتیجه له دغه بزنس څخه لري او تاسې به د هغوی سره ملګري شئ هغوی به شئ کولی د هغوی د مثال په ډول وکاروئ تر څو ستاسې سره د بزنس په پرمختګ کې مرسته وکړي او دا هغه برخې دي چې تاسو سره په دغه بازار کې مرسته کولی شي تر څو تاسې مالي ازادۍ ته ورسئ د هغه اخوا د کمپنۍ نیټورک ډېر زیات مهم دی
کمپنۍ څوک سپورټ کوي، څوک یې تر شا دي نور، بغیر د نه چې کارپوریټ دي، بغیر د نه چې بازار موندونکي دي، بغیر د نه چې نور اشخاص دي، د دغه کمپنۍ سپورټران څوک دي، مثلا کوم سلیبریټیز دوی سپورټ کوي، کوم نړیوال شخصیتونه دوی سره دي، بالخصوص د بازار موندنې په برخه کې څومره خلک دوی سره دي. په دغه برخه کې دا ډیره مهمه چې تاسو د کمپنۍ په نیټورک پوه شئ او د کمپنۍ په چار اطراف باندې پوه اوسئ، بغیر د نه چې د دغه کمپنۍ خلک پکې دي، نور څوک په دغه کمپنۍ کې شته دی. څلورم تر ټولو مهمه خبره چې دا هغه د پروډکټ یا د محصول حقیقتوب دی، چې دغه محصول څومره حقیقي دی، څومره د ګټې ورکړې چانس پکې دی، او څومره یو انسان کولی شي چې مخې ته لاړ شي. اوس به زه تاسو ته راشم د یو محصول په اړه وغږېږم. فکر وکړئ یو کمپنۍ په فارکس بازار کې کار کوي، یا تاسو ته وایي چې موږ په فارکس بازار کې کار ترسره کوو، تاسو ته وایي چې موږ په هفته کې 7 ورځې تاسو ته ګټه درکوو، په میاشت کې 10 ورځې کېږي. نو اولینه علامه چې تاسو باید پوه شئ، په فارکس بازار کې 21 نهایتاً 30 ورځې کار کېږي. یعنې دا تر ټولو لویه علامه چې تاسې د سکیم یا د غلا سره مخ یې، تاسې باید په دې ډېر زیات پوه اوسئ. دویم، په دې بازار کې ګټه ډېره زیاته مهمه ده. تاسو ته چې کومه ګټه د پیسو په ورکړه باندې درکولی کېږي، تاسو څومره سرمایه ګزاري کوئ، بیا تاسو څومره ګټه درکولی کېږي. یعنې هغه کمپنیانې چې تاسو ته ګټه ډېره درکوي، په دې پوه اوسئ چې ډېر رسک دي، ډېر خطر کې دي نسبت هغه کمپنیانو ته چې دوی کمه ګټه ورکوي. اوس که راځو یو کمپنۍ مثال په ډول ګورو چې د ورځې موږ ته 1-2% ګټه راکوي، نو د میاشتې 22% کېږي. یعنې دوی باید مشتري لپاره 22% وګټي، بغیر د هغې نه څومره باید ځان ته وګټي تر څو وشي کولی خپل ټیم مخې ته بوځي، نیټورک مخې ته بوځي، مارکیټینګ مخې ته وکړي، او همدا شان هم خپله کمپنۍ کامیابه کړي. نو تاسې باید په دې ټولو موضوعاتو باندې ځان پوه کړئ او دغه محاسبه در سره وکړئ. د هغه وروسته چې ډېر زیات مهم دی موږ تاسو لپاره چې پوه شو پیل کول دی. کله چې موږ دا ټول سوالونه ځان ته جواب کړل، اوس فقط دې ته نه ګورو چې موږ ته دغه فرصت په اړه معلومات راکړي دي او دغه فرصت په اړه څوک موږ سره غږېدلی دی. دا مهمه خبره ده چې تاسې به چا سره دا بزنس شروع کړئ. که چېرته تاسې داسې یو چا سره بزنس شروع کوئ چې هغه فقط تاسې راولي داخلوي او نور درنه ورک وي، نو زه به تاسو لپاره ډېر زیات متاسف یم، ډېر زیات ستاسې لپاره خفه یم. او راتلونکي په نیټورک مارکیټینګ کې ستاسو د کامیابېدو چانس 1% دی، یعنې 99% دا امکان لري چې تاسې ناکام شئ. ولې؟ هر کله چې تاسې یو ټیم سره فعالیت شروع کوئ، د ده ټیم پروموشن، د ده ټیم پرمختګ، د ده ټیم سپورټ، د ده ټیم اتحاد، ورسره خوا کې دوی خوشحالي او همدا شان د دوی کار کولو طریقه ډېره زیاته مهمه ده. دوی راټولېدنه څومره ده، دوی په هفته کې څومره کیني، د دوی لیډرشپ څومره قوي دی، او څومره دوی د کمپنۍ اول لاس خلکو ته معلومات رسوي، او د هغوی نه معلومات راخلي تر څو تاسو ته معلومات ورسوي. اوس که د مثال په ډول یو شخص راځي، هغه داسې یو چا سره بزنس شروع کوي چې هغه په هېڅ خبر نه وي، هغه دې نه خبر نه وي چې د اپلاین څوک دی، ځکه بزنس کې اپلاین ډېر زیات مهم دی په مارکیټینګ، نیټورک مارکیټینګ بزنس کې. ولې یو بل شخص چې دی هغه راځي پوهېږي چې داسې یو چا سره کار کوي چې هغه اول لاس معلومات خپلو ټیم لیډرانو ته ورکوي، اول لاس معلومات شیر کوي، اول لاس معلومات راخلي تر څو وشي کولی خپل ټیم مخکې له دې نه چې ستونزې سره مخ شي آګاهي کړي. مثلا د ستونزې په وخت ورته رسیدګي وشي کولی، یو واړونو برخه کې همکاري وشي کولی، همدغسې نورو برخو کې تر څو وشي کولی خپل ټیم سپورټ کړي او مخې ته لاړ شي. د هغې اخوا ډېره زیاته خبره، ډېره زیاته مهمه خبره چې په بازار موندنه کې ده یا په نیټورک مارکیټینګ کې ده، هغه دا ده چې تاسې باید داسې یو ټیم سره واوسئ کوم چې وشي کولی تاسو ته زده کړي تر څو تاسو څنګه پرمختګ وکړئ. نه دا چې فقط تاسو سره دا وي چې تاسې لاړ شئ کار وکړئ، ستاسې خپل بزنس دی خپله مخې ته لاړ شئ. دا د هر چا خپل بزنس دی. ولې؟ فرق د افیلیټ مارکیټینګ او د نیټورک مارکیټینګ همدا دی چې د دلته د یو ټیم سره کار کوي او دغه ټیم دا مسؤلیت لري تر څو تا سره کار وکړي. کله چې ته پرمختګ کوي دوی په اتومات شکل پرمختګ کوي. نو دا هغه مهم موضوعات دي کله چې تاسې ټول اولیه شیان جوړ کړل، د هغه نه وروسته وشئ کولی د خپل ټیم انتخاب وکړئ. نو عجله مه کوئ د سټارټ یا شروع لپاره. دا مهمه نه چې تاسې همدا اوس لاړ شئ، همدا اوس پیل واخلئ او مخې ته لاړ شئ. نه، پلټنه وکړئ، ځان پوه کړئ، ټیمونه مقایسه کړئ، خلک وګورئ. د هغه وروسته بله برخه یونی لیول، میټرکس او باینري ده. په راتلونکي ویډیو کې درې واړه باندې خبرې اترې کوو او دا څه به انشاءالله په عملي ډول د تختې په سر باندې تشریح کوو. تر راتلونکي ورځې پورې ښه وخت، ښې چارې. الله حافظ.